بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله پهلوان یم. د وخت خبره ده. یوه ورځ هر سهار یو اخبار په 10 روپۍ، هر سهار اخبار په 10 روپۍ هر سړی اخلي او هر سړی ښه په شوق ګوري، خو هماغه اخبار مازدیګر په 10 روپۍ کیلو وي، خو بیا یې هر څوک نه اخلي، یو کباړي اخلي. دا د وخت خبره چې خلک کوي چې د وخت خبره ده، دا په دغه خاطر کوي. یو اخبار د ساري 10 روپۍ د یو اخبار قیمت مازدیګر هغه اخبار کیلو په 10 روپۍ او مازدیګر خالص د کباړي وي. او بل دا چې هر چا نه په هر وخت کې یو رقم تمه مه کوئ، ځکه چې لمر هم ځلیږي او سپوږمۍ هم ځلیږي، خو لمر د ورځې ځلیږي چې څوک ورته کتای نه شي، سپوږمۍ چې ده د شپې ځلیږي چې ټول هر څوک یې لیدای شي. په دغه خاطر هغه هر یو په خپل وخت کې ځلیږي. ځلا به کوي هر څوک چې هر رقم یې ځلا به کوي، یو ورځ به یې کوي، هر ورځ ترې دا تمه مه کوئ او کوشش وکړئ څوک چې د ځلا ټیم ته ورسېده چې تر کبر ونه شي. کبر چې کله چا نه وسو، هغه بیا دغه کارونه، دغه ژوند دغه له اختیاره وځي. کله چې له اختیاره ووته بیا به دا پاتې چې یو وخت داسې وم، یو وخت داسې وم، یو وخت داسې وم، بیا به هغه عملي کار نه وي. خدای په امان. رب دې وکړي چې دې خبرو به یو څه خوند درکړی.